مینوالو کتونکو زه ستاسو کوربه بختي الله جان حسرت د خپلې خپرونې نوموړو خلکو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. مینوالو کتونکو زمونږ دا ویډیو دا خپرونه به تاسو صرف او صرف په پښتو پاین ټلویزیون باندې ګورئ. په نوموړو خلکو کې نن ما سره خدمت خلق په سلسله کې الخدمت چې کوم رضاکار دی کوم ملګری دی فرهاد ما سره موجود دی. فرهاد صحافیون دی، سماجی کارکن دی، کسان بورډ سره تعلق ساتي، جماعت اسلامي سره تعلق ساتي او دی د الخدمت د طرف نه په دې کرونا وایرس کې چې کومه مسله ده په دې پوره وطن کې په هغې کې دی دلته په شیرګړ کې یو ډېر اهم رول لګیالی دی. نو دې سره به خبرې اترې کوو. فرهاد وروره په خیر راغلی. سلام. فرهاد دا راته ووایه چې الخدمت د طرف نه تاسو لګیا شپه ورځ منډې وهئ کار کوئ. د کرونا وایرس په حواله باندې ستاسو چې دلته کوم خدمات دي کوم کار دی تاسو څه کار کوئ څه کول غواړئ او څه کار مو وکړی دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو د ټول نه اول بخت الله جان حسرت صاحب ستاسو شکریا ادا کوم او د پښتو پوینټ ټي وي هم شکریا ادا کوم چې هغې موږ له مقرره کړه او زمونږ دا اواز او زمونږ دا غږ یې د دستګمردان او د پوره ملک اواز وګرځو. زه ستاسو ډېره ډېره شکریا ادا کوم. بخت الله جان صاحب څنګه چې تاسو ته پته ده زمونږ مرکزي نظم اعلان کړی دی چې زمونږ څومره ایمبولنسز دي، زمونږ څومره هسپتالونه دي، ابا حکومت ته موږ حواله کړي دي او موږ په دې کرونا وایرس چې کومه یو عالمي وبا راغلې ده د هغې باندې الحمدلله په دستګمردان کې او خصوصا په شیرګړ کې چې زمونږ کوم ټیم لګیا دی نو موږ تر اوسه پورې چې کوم کارونه وکړو نو په هغې کې موږ په لومبي فرصت کې چې څومره جوماتونه وو په هغې کې تقریبا 70 جوماتونه دي او بیا په هغې کې موږ صابون او د هغې سره صابوندانه دا ولګوله او د هغې نه پس نن درېیمه څلورمه وخت ده چې موږ په هغې سره یو دویم شروع کړو د سپری په حوالې سره چې په هغې کې کلورین دي ورسره چې کوم دی ډیټال دي سپیرټ دي او بل یو تیرمومترین یو شیټ دی هغه پکې شو چې هغه جراثیم کش دی. نو په دې علاقه کې موږ د هغې سپری هم وکړه. اوس نن چې زمونږ کوم اکټیویټي روان دي نو دلته کې چې زمونږ لوکل کوم جوماتونه دي نو هغه جوماتونه موږ راوینځو او په ډیټالو باندې په سرکو باندې دغه شان په دې بازار کې چې کوم سرکاري ولي هغه راځي هغې ته هم زمونږ رضاکار ولاړ دي او هغې په یو ترتیب سره هغه د ملګرو ته ورکوي کوم معذوره دي کوم کمزوري دي زنانه دي بلکل هغه زمونږ چې کوم رضاکار دي د هغې کور ته رسوي. فرهاد وروره دا راته ووایه چې دلته په دې وطن کې چې کله هم چېرته تکلیف راغلی مسله راغلې ده څه حادثه راغلې ده نو الخدمت هغې خپل رضاکار راویستي دي او ډېر زیات محنت کوي ډېره زیاته خواري کوي او د دې قام او د دې وطن د خلکو نه د هغې د وسایلو مطابق د هغې نه امداد غواړي او هغه امداد بیا ضرورتمند خلکو ته رسوي. خو موږ وینو چې د وطن کې یو کنسپټ دا جوړ دی چې دا کوم ان جی اوز دي هغې لګیا دي صرف د نام و نمود دپاره د نمایش دپاره او کوي چې کوم خدمت یې صرف د فارمیلټي په انداز کې کوي. چېرته الخدمت خو هم دغه یو رول خو نه لوبوي. الحمدلله دغه رول بلکل نشته زمونږ موږ ته سټریټ فارورډ کوو د مرکزي نظم نه دا هدایات دي چې تاسو څه څیز ورکوئ نو تاسو چې کوم ملګري ته هغه فوډ پیکیج ورکوئ یا یو څیز ورکوئ نو بلکل به د هغې تصویر راوباسئ ولې چې په هغې باندې د هغه عزت نفس چې کوم دی هغه ته نقصان رسي. خلک وایي یاره دا وګورئ دا دي د تصویر لپاره. نو الحمدلله الخدمت فاونډیشن د طرف نه موږ ته بلکل دا هدایات دي چې تاسو دا فوډ پیکیج ورکوئ دا به د هغه په کوڅه کې ږدئ او تاسو به ترې راځئ تاسو به تصویر هم د هغه فرد راوباسئ. لکه د کرونا وایرس خو داسې یو څیز دی چې دا د دې نه علاوه چې سړی ته صفایي خیال وساتي تاسو لګیا د صفایي په حواله باندې کار کوئ بیا تاسو په بازار کې چې کوم خلک دی هجوم دی ګڼه جوړېږي په هغې کې راځئ ښه دغه شانتې چې کوم وړه راځي هغه تقسیمېږي یا نور په بازار کې ګڼه جوړېږي رش جوړېږي د هغې په حواله باندې هم کار کوئ جوماتونه هم ووینځل سپریګانې هم کوئ. په دې سره سره د میډیکل په سایډ باندې هم د الخدمت یو ډېر مضبوط نظام موجود دی په پوره وطن کې. نو تاسو په دغه حواله باندې څه د میډیکل څه امداد دلته چې په دې علاقه کې خلکو له د ورکولو څه پروګرام داسې شته ستاسو؟ زمونږ فلحال چې کوم په مردان کې په بغیچه ډېرې باندې زمونږ د مشال الخدمت په نوم کوم هسپتال دی
هلته په موجوده وخت کې اووه داسې بډونه جوړ شوي دي چې په هغې کې کوم د کرونا وایرس شکار مریضان دي نو د هغې دپاره هلته دلته کې زموږ سره ډاکټر شاهجان چې زموږ کوم میډیکل بورډ دی هغه سره ممبر دی او اوس زموږ به انشاءالله د ورځې نه کې فوډ پیکج راشي نو هم تقسیمو. دویمه خبره دا ده چې مونږ او کله د عوامو سره د ملاوېدو دپاره نو مونږ ګلوز او د هغې سره زموږ ماسک او موږ خلکو ته هم دا وایو د اویرنس زموږ چې کوم ډاکټر دي ضلعي انتظامیه دا ډي سی صاحب د اے سي دی هغې دا وایي چې تاسو ګڼه مه جوړوئ که په کلي علاقه کې په چم ګاونډ کې خاص کر بازار کې زموږ ټول عوامو ته د پښتو پوینټ د ټي وي په ذریعه باندې د خپل پیغام ورکول غواړو چې تاسو مهرباني وکړئ تاسو ګڼه مه جوړوئ او لکه چې څومره نړیوالې راځي نو انشاءالله د دې نه به مونږ زر تر زره د دې وبا نه به الله تعالی مونږ خلاص کړي. په هر څه محسوسې چې قام ته څه پیغام ورکړي چې الخدمت خلکو ته څه وایي څه چلو کې په دې حواله چې دا یو ډېره سنګینه وبا ده او ټوله دنیا کې متاثره ده زموږ وطن کې هم په تیزۍ سره لګیا ده دا وبا خورېږي. په دې حالاتو کې ته د الخدمت د پلیټفارم نه قام ته خلکو ته په خصوصي توګه باندې ځوانانو ته څه پیغام ورکړي؟ نو بخت الله جان نصرت صاحب څنګه چې تاسو پته ده چې دا یو عالمي مسله ده او که موږ وګورو دا مسله موږ ډېره زیاته لایټ اخیستې ده ډېره زیاته پښتنو یو د ګپ په طریقه اخیستې ده. نو زه د الخدمت د طرف نه د جنرال سیکرټري شېرګل په حیثیت باندې دا پیغام ورکول غواړم چې زموږ سره هغه وسایل بیا نشته دی کوم چې د اټلي سره دي او کوم د بار ممالکو سره دي. که موږ وګورو چاینا په دسمبر کې لومړی کیس راغلی و 4 میاشتې د دې ټولو وسایلو سره هغې په هغې باندې ټایم واخیستو. نو زه د خپلو نوجوانانو ته چې دا کم آوټینګ دپاره بازار ته د تماشې دپاره راوځي دوی دې بالکل نه راوځي. کم نوجوانانو د چا ضرورت دي او د ضرورت دپاره بازار ته راوځي نو راوځي دوی خو د الا ماشاءالله چې ضرورت نه وي نو بالکل دې نه راوځي. خپل کور دې قرطینه وګرځئ چې هلته دې کښېني او د خپلو ماشومانو او د خپلو بچو او د دې پښتو پوینټ ټي وي د طرف نه موږ د خپل پیغام ورکوو چې زموږ په دې شرکت کې کوم تیاریمات نه وو چې هغې به روزانه بنیاد باندې راوتل او دلته په دې بازار کې به تیاري کوله. نن د هغې د کورونو د هغې هغه چولې سړې پرتې دي نو موږ د دې علاقې چې کوم مخیر حضرات دي او هغې حاصل حیثیت دي نو هغې ته دا ریکویسټ کوم چې موږ سره دی د خدمت فاونډیشن سره دی د شېرګل یونین کونسل د دې عوامو لپاره تعاون کړي او دا غږ او دا پیغام موږ د پښتو پوینټ ویب ټي وي د طرف نه دې قوم ته ورکول غواړو. فرحات عمر ډېره مهرباني زموږ د نوموړو خلکو په نوم باندې چې کومه خپرونه روانه ده هغې ته تاسو راغلئ موږ سره مو خبرې اترې وکړې خپل پیغام مو ورکړو د خپلو خدماتو د الخدمت فاونډیشن د خدماتو په حواله باندې مو خبره وکړله. مینوالو کتونکو تاسو زموږ په نوموړي خلک خپرونه کې نن الخدمت فاونډیشن د شېرګل جنرال سیکرټري فرهاد علي تاسو سره مخ په مخ تاسو سره خبرې اترې وکړلې. زه امید لرم چې تاسو به د دې خبرو نه د پیغام نه یو سبق والی او د چې تاسو ته وي نو په دغه خدمت کې به هم خپل حصه د دې سره اچوئ او د چې کوم هدایات او کومه خبره وکړه په هغې باندې به عمل درآمد هم کوئ. زه ستاسو د ټولو مینوالو کتونکو ډېر زیات مشکور او ممنون یم او زه به دا درخواست کوم چې پښتو پوینټ ټلویزیون ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره د ټلۍ په بټن باندې هم ګوته کېږدئ. تاسو ډېره مننه. د لوی الله په امان.